پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی راونیسئ زما لار مضبوطه بس دغه زمونږ مذهب دی او دغه زمونږ مسلک دی او هر عالم موږ ته قدرمند دی. د یو عالم غلطي بیانول دا د دې عالم سره دشمني نه ده. زمونږ په د اهل حدیثو کې او په دې سلفیانو کې نن سبا یو بیماري راوتې ده. که دې ورته ووایي چې دا پلانې شیخ په دې پلانې مسله کې اجتهادي غلطي ته شوي بس ځمکه او اسمان به یې وکړي دومره غټ شیخ دومره غټ بزرګ او دومره غټ محدث او دومره غټ مفسر نو ته چې دا دعوه کې چې زه تقلید شخصي نه کوم نو تقلید شخصي دې ته وایي که نه چې انسان د یو عالم غلطي نه مني او دا د سره مني نه چې عالم دې خطا شي. زمونږ چې د خپلو مقلدین ورونو سره کم مسله روان ده خو په دې کې روان ده که نه هغه وایي چې موږ د امام صاحب په مذهب یو که مسله خطا ده او که صحیح ده خو موږ پرې روان یو. زمونږ سره په دې کې ورانه ده چې نه تاسو زمونږ ورونه یې صحیح ده زمونږ زړونو ته نږدې قدرمن یې په موږ باندې خو دا خبره ستاسو د قرآن او د حدیث خلاف ده. دا د منلو خبره ده چې د یو عالم خبره دي د قرآن او حدیث خلافي او بیا دې هغه موږ منو. ولې الله خو ما نه دا تپوس نه کوي چې تا د پلاني عالم په خبره عمل کړی دی او که نه بلکې الله ما نه دا تپوس کوي په آخرت کې چې تا په قرآن او حدیث باندې عمل کړی دی او که نه. دا په دې د سلفیت په دعویدارو کې نن سبا دا بیماري راوتې ده. وایي به موږ سلفیان یو داسې خرش پرش به ګرځي ته به چې دی د خپل وخت امام ذهبي دی او دا فتوی به لګوي او دا او چې بیا دې ورته ووایي چې شیخ خطا شوی زمونږ استاذ خطا شو زمونږ عالم خطا شو. زه ټولو ملګرو ته دا وایم زه خپلو شاګردانو ته خپلو ملګرو ته هلته کوم چې سعودي عرب کې ما څه درسونه کوي ټول ته دا وایم زه یم که تاسو ته چېرته چا بیانه کړه چې ستاسو د استاذ خطا شوی دی په یو مسله کې نو برای کرم مهرباني وکئ د دغه ملګري دا خبره ما ته رارسوئ چې زه د خپل ځان اصلاح کوم او د هغه سره به جنګ باندې نن خلي چې تا زمونږ استاذ ته ووایي چې دی خطا شوی دی زه په خپله منم چې زه خطا کېږم چې زه یې منم زه خطا کېږم نو ته څوک یې چې وایي چې زما استاذ نه خطا کېږي. د علماو لم پکار دی چې د خپلو شاګردانو تربیت لږ برابر وکړي او په دې خبره باندې پوه وکړي چې ګورئ شیخ دی که عالم دی که مفتی دی که کائنا من کان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د هغه څه خبره به منلی کېږي او څه به پرېښودی کېږي. د امام مالک رحمه الله امام مالک امام دار الهجره ورته ویلی کېږي مشهور امام چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې درسونه کول هغه دا خبره کړې ده د هر چا د خبرې نه به ساه اخیستی کېږي څه به پرېښودی کېږي سوای د دې قبر والا نه مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده هره خبره به منلی کېږي. ما خبره دې پورې راواغسته چې زمونږ لار هم دغه د قرآن او حدیث لاره ده او موږ الحمدلله د علماو قدر او احترام کوو دا تربیت موږ ته قرآن او حدیث را کړی دی او زمونږ علماء کرامو موږ له دا تربیت را کړی دی. موږ بد ژبې بد زبانه نه یو. په ما پسې شخصي دا بعض مفتیان کرام او دا مولیان لګی په ما پسې څه څه نه وایي خو زه د هغوی جواب که چېرته کوم یو علمي جواب وکړم نور په دې قصو کې مې کار نه وي دا خبرې زه الله ته حواله کوم چې څوک شخصي ردونه کوي زه هم دا مسلې فیصله به د قیامت په ورځ کوو او واوره ستا د دې علمي مسلې رد په دې کې د باندې رد کوم ځکه چې دا دین دی او د خپل ځان تپوس ته نه کومه دا تپوس به درنه الله وکړي چې تا ولې په یو مسلمان پسې خبرې وکړې ولې دې بې بهتان ولګو ولې دې هغه ته کنځلې وکړې نو الحمدلله موږ بد زبانه خلک نه یو او نه موږ د خپلو کشرانو تربیت په دې باندې کړی دی او نه موږ چاته ویلي دي چې علما کرام تنګوي که هغه د هر مسلک او که هغه د هر مذهبي که د هر مسلک او د هر مذهبي موږ دعوت دا ورکړی دی چې بیا به یې احترام کې بیا به یې قدر کې صحیح ده اختلاف په ساتي باطل باندې به رد کې باطل به بیانې خو احترام او قدر معنی څه ده احترام او قدر معنی دا نه چې ته د خپل مشر ووایې ځکه چې د اهل بدعو هغوی ته به مشران نه وی هغوی نه به امامان نه جوړې احترام او قدر معنی دا ده چې کله د هغوی نوم یادې نو په سپکه به یې نه یادې هغوی ته به کنځلي نه کې بدزباني به نه کې فحش زبان به نه چلې دا په دې کې به ډېر احتیاط کې دا زمونږ مسلک دی الحمدلله
زمونږ مسلک قرآن او حدیث ته او زمونږ مذهب هم دغه قرآن او حدیث ته بس د هغې سره تاویږو ندور مع الحق حیث دار د حق سره تاویږو را تاویږو چې کوم ځای ته هم حق تاو شي زمونږ د کسانو سره کار نشتی او الله دې په دې حق مسلک او مذهب باندې موږ د مرګه پورې ساتي ما خبره کوله چې کتاب او سنت باندې عمل کول دې سره انسان د فتنو نه بچ کیږي رب العالمین ناشنا کتاب را لېږلی دی سوی الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یقینا راغلی دی تاسو ته د الله د طرف نه ښکاره کتاب او رڼا درغلی ده يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام او څوک چې په دې لاره روان شوی دی الله ورته لارې د سلامتیا د هغې هدایت ورته الله کوي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الله سبحانه وتعالى بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې د وضاحت دپاره رالیږلی سوی الله وإن تطیعوه تهتدوا او که تاسو د دې پیغمبر اطاعت وکړئ نو نیغې لارې ته به راواوړئ الله به درته حق نصیب کړي الله به درته هغه لار سیده کړي کومه لار چې جنت ته رسي نو دویم سبب څه شو د فتنو نه د بچ کېدو قرآن او سنت باندې منګولې لګول پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ترکت فیکم امرین ما دوه خبرې په تاسو کې پرېښودې دي که تاسو مضبوطې راونیوې نو نه به ګمراه کېږئ یو د الله کتاب دی او دویم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي و سنتي او وایي زما لاره بیا د هغې نه بعد درېیمه خبره او درېیم سبب چې د هغې د لاسه انسان د فتنو نه بچ کېدی شي هغه علم طلب کول دی د علماو سره ناسته او مشرانو علماء کرامو ته واپس کېده هغه علماء کرامو ته چې الله سبحانه وتعالی هغوی له په دې علم کې پوهه او تجربه ورکړي د فتنو په دور کې هغوی ته به واپس کېږي وخت په وخت د هغوی نه به تپوس کوئ دا نه چې تا په یوټیوب کې د چا بیان واورېد او بس نظریه دې بدله شو دا نه چې تا په فیسبوک کې د چا بیان ولید او نظریه دې بدله شو نه ته به د خپل شیخ خپل استاذ خپل عالم سره مشوره کې هر قسمه فتنې نن سبا راوتې دي او ښه په زور و شور سره د الحاد فتنې ته دعوت روان دی شرک او بدعات او خرافاتو ته دعوت روان دی غلطو عقیدو غلطو نظریو ته دعوت روان دی نو په دې ټولو وختونو کې به ته کوشش دا کې چې د خپل عالم د خپل استاد سره ربط وساتي او د هغه نه علم یې زده کړي زموږ دا امت دا خو علم والا امت دی او دا خو اقرا والا امت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د نبوت میلاوېدو نه مخکې په دې غار حرا کې به کېناستو هلته به یې شپې تېرولې ځان له به ناستو د الله په عظمت کې او د الله په مخلوقاتو کې به یې سوچ کو په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحي راله هغه واقعي تفصیل نه بیانوم هغه تاسو ته معلومه ده جبریل علیه السلام راغی او ورته وی اقرأ ولولا نو هغه وی ما نه بقاري زه نشم لوستی په دویم پیر بیا ول هغه قشن جواب ورکړو په دریم پیر ورته څه ووی اقرأ باسم ربك الذي خلق ولولا
د هغه رب په نوم باندې چې ته یې پیدا کړی او دا مخلوقات یې پیدا کړي دي